دې ځای کې تېروو. نو د مړي هم اولنۍ شپه یا اولنۍ ورځ راواخله، دوی ملایکې راشي په قبر کې. د الله رسول فرمایي دغه دوی ملایکې دی راپورته کړي. څنګه راپورته کړي چې څنګه د قبر سره شایي، څنګه د مړي سره شایي، داسې نه راپورته کوي لکه چې ما او تا راپورته کېږو. نو که چیرې داسې پورته کېده سو نو بیا خو قبر ډېر تنګ ځای دی. په قبر کې وږي و، سر و، دغسې مطلب ګوډي راواخله، بلکل شور نسي خوړلی چې څنګه د قبر حال دی د هغه مطابق یې راپورته کړي. چې راپورته کې پوښتنه ځینې وکړي چې من ربک، ستا رب څوک؟ دی ورته وایي زما رب الله. بیا ورته وایي چې وما دینک، ستا دین؟ دی وایي دین الاسلام، زما دین چې هغه اسلام. بیا ورته وایي ستا څه فکر دی د هغه چا په باره کې چې تی له رالیږل سوی وو؟ یعنی مراد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دی ورته وایي چې هغه د الله رسول و، د الله نبی و. ملایکې پوښتنه ځینې وکړي ته څه په خبر یې؟ دی ورته وایي چې داسې الله کلام راستولی و، خپل قرآن راستولی و، ما قرآن وایي، پر قرآن زما ایمان و، او د قرآن چې څه خبرې دي پر هغو ټولو خبرو زما ایمان، او زه د هغو خبرو تصدیق کوم چې و بلکل خبره دغسې ده لکه څنګه چې الله ویلي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ملایکې راولاړې سي و ده ته ووایي چې ستا ځای که چیرې جنتي و په جنت کې ځای ورښکاره کړي، که جهنمي و په جهنم کې وده ته ځای ورښکاره کړي. نو چې چیرې دی جنتي نو بیا وده ته د جنت یوه کړکۍ یا یو روشندان یا یوه دروازه چې د هغه راخلاصه سي، بیا د جنت چې کومه خوشبو ده، د جنت چې کومه هوا ده، د جنت د ده دپاره دومره، دا قبر د ده دپاره دومره پراخ سي چې بیا دی د دې قبر چې دا دی پکې دی تقریبا د ده سترګې نه پرسېږي چې تر کومه ځایه پرې الله رب العزت وده ته قبر پراخ کړي. هغه بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د مؤمن دپاره الله رب العزت قبر 80 غزه چې دی هغه مطلب اوږدوالی ورزیات کړي، 80 غزه چې دی هغه سور او پراخوالی چې دی هغه ورزیات کړي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دی چې کله په دا قبر کې کښېښول سولو نو په قبر کې د ده دپاره د جنت بوی راواخله، خوشبویي راواخله، هغه د جنت مطلب چې کوم هغه ښایسته منظره ده دا ټول دی په دا خپلو سترګو باندې ویني. یا بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي سهار هم الله رب العزت وده ته جنت ورښکاره کوي، ماښام هم الله رب العزت په جنت کې د ټکانه ورښکاره کوي. بیا چې کله د قیامت ورځ سوه، د قیامت وخت سو، قیامت رالی، بیا وده ته الله رب العزت د جنت هغه ځای ورکړي چې کوم ځای الله رب العزت وده ته په قبر کې ورښکاره کوي.